اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځنیو پیښو، پرمختګونو او واقعیتونو په رښتیني ډول انعکاس که څه هم په تیر کې ډیر ستونزمن، خو له هغې ورځې چې اسلامي امارت واکمن شوی د یادو ټولو مواردو د رابرسېره سره کولو او رسونې په برخه کې ګڼ پرمختګونه راغلي. د کندوز ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه ولایت کې اطلاعاتو ته لاسرسی اسانه شوی او خبریالان کولی شي چې په رښتیني ډول ورځنیو پیښو، پرمختګونو او واقعیتونو ته انعکاس ورکړي. حاکمیت امارت اسلامی در ولایت کندوز وضعیت اطلاع رسانی نسبت به سالهای قبل بهتر شده و رسانه ها و مسئولین رسانه های محلی کندوز در یک هماهنگی کامل با ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت کندوز در خصوص اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت ها و رویدادهای تمامی ادارات امارتی ولایت کندوز اقدام می نماید که جا دارد از رسانه های محلی ولایت کندوز ما هم صمیمانه سپاسگزاری بکنم. ورته مهال د دغه ولایت سیمهیز خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شوي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې هغه ټولې ستونزې هوارې شوي چې پخوا یې د اطلاعاتو راټولولو او خپرولو په برخه کې درلودې. وضعیت رسانه ها بعد از حاکمیت امارت اسلامی بسیار خوب است. همه رسانه ها به شکل عادی و فعالیت خود ادامه می دهند و امارت اسلامی مسئولانش همیشه تاکید بر این دارند که ما از رسانه ها حمایت می کنیم و تلاش می کنیم تا تمام دستاوردها و اطلاعات را به دسترس خبرنگاران و رسانه ها قرار بدیم و همیشه از رسانه ها حمایت کردند و همیشه معلومات را در اختیار خبرنگاران و رسانه ها قرار دادند. هیره دې نه وي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته رسېدنې په موخه د کندوز اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې وخت تر وخت ګډې ناستې ترسره کیږي چې له امله یې اطلاعاتو ته لاسرسی اسانه او د خبریالانو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کیږي.